که د چا خاوند بد اخلاقه وي یا د چا اولاد بد اخلاقه وي یا د چا مور او پلار دي او هغه د خولې او دماغونه انتهایی تیز دي، ته وایې چې د دوی غصې دې ختم شي، دوی دې الله جل شانه نیکان جوړ کړي، بد اخلاقي دې د دوی ختم شي. د هغې دپاره د سورة العصر دا وظیفه د مازدیګر لمانځه نه پس وکړئ، الله جل شانه به درته نیکان کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، که د چا اولاد یا د چا خاوند هغه بد اخلاقه وي، په نسو خبره باندې غصه کیږي او کنځل کوي، ستغې سپورې وایي او ډیر زیات بدې ردې خبرې کوي او ډیر سپک او پښتانه وایي پوچ پوچ الفاظ استعمالوي. یعنی کله چې یو کس بد اخلاقه شي نو د هغه لهجه انتهایی خرابوي، اخلاق خراب وي او بعضې خاوندان تر دې حده پورې ورسي چې په خپله ښځه باندې بیا شکونه هم کوي. بعضې وروڼه تر دې حده پورې ورسي چې هغه په نورو خلکو باندې بیا شکونه کوي. دا په څه وجه کېدلی شي؟ نو دا وظیفه درته ښیم او طریقې هم درته ښیم. دې کې یو اهم وجه دا ده چې انسان د ګناهونو کثرت وکړي، او کله چې ګناهونه په کثرت سره کېږي نو انسان ورسره بد اخلاقه جوړیږي. نبي علیه السلام فرمایي کله چې یو بنده یو د ګناه کار وکړي نو د ده په زړه باندې یو تور داغ ولګي د ګناه، که توبه وباسي نو دا پاک شي، که توبه ونه باسي نو دغه داغ داسې پاتې شي. بیا دویمه ګناه وکړي، دویم تور داغ په ولګي، دریمه ګناه، څلورمه ګناه، تر دې چې بنده ګناه کوي او توبه نه وباسي د زړه د ګناهونو د لاسه تک تور شي او دې حد ته ورسي چې بیا هغه په ښو او بدو کې تمیز نشي کولی. نو کنځل او بد اخلاقي داسې انسان ته بیا هیڅ هم نه ښکاري. نو که تاسو وایي چې د چا خاوند انتهایی بد اخلاقه بد مزاجه انساني او کنځل ډیر زیات کوي، خپله ښځه وخي او ټکوي، یا د چا لکه بعضې خویندو هغوی داسې چې کوم دی اطلاع ماته راورسېدله، هغوی ویلې چې زما خور ده او هغه د خاوند انتهایی بد اخلاقه دی، کنځل کوي، راټي. نو دغه وظیفه راته وښوئ. هغې کې زمونږ چې کوم هغه دویم چینل دی اسلام ټي وي 2، نو په هغې کې مونږ یوه دعا ورکړې ده، اللهم انت حسنت خلقي فحسن خلقي. خو د هغې دپاره د سورة العصر دا وظیفه انتهایی مفیده ده. دغه دعا به هغه کس وی چې یو انسان وی چې زما غصه دې ختمه شي او زما اخلاق دې سم شي، هغه کس به په خپله وي. اوس یو بل کس بد اخلاقه دی او ته وایې چې دغه انسان د نیک جوړ شي، نو د هغې دپاره دا وظیفه وکړئ، د سورة العصر وظیفه ول تاسو وکړئ او د هغو دپاره سوال وکړئ، نو الله جل شانه به نیک اخلاقه کړي. بیا به کنځل هم نه کوي، بدې ردې به هم نه وایي، بد اخلاقي به هم نه کوي. راځي د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. که د چا اولاد انتهایی بد اخلاقی یا د چا خاوند دی او خاوند دی ډېر سخت چې دی دغه دی بد اخلاقه دی، او یا د چا ښځه انتهایی بد اخلاقه ده، یا د چا مور او پلار دی هغه د ژبې انتهایی ته نه تیروي، د ژبې نه ژبه ډېره زیاته تیره ده. نو د دوی د نیک جوړولو دپاره د سورة العصر د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. طریقه د دې وظیفې کولو دا ده چې 5 واړه وخت لمونځ به پابندۍ سره کوئ، کم انسان چې دا وظیفه کوي، او روزانه پابندۍ سره به د مازدیګر د منځه نه پس به ټوله توجه به د الله ته برابر وي او دې وظیفې ته، یعنی د زړه او دماغ به د نورو فاسدو او ګنده خیالاتو نه پاک کړي. د مازدیګر د منځه نه پس به 11 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ولولي، او بیا به یو سل یو پیرې سورة العصر ووایي، او د هغې نه پس به 11 کرته
فرسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ولولئ او بیا به لاس پورته کړي د خپل مقصد دپاره به سوال وکړي یعنې که د دې دپاره دې کړی وي چې دا پلانکي خاوند یا دغه پلانکي ښځه دا ډېره زیاته بد اخلاقه ده یا الله د دې اخلاق ټیک کړي یا الله دا نیک کې یا دغه ښځه نیکه کې نو دغه سوال وکړه الله تعالی به انشاءالله د دې وظیفې په برکت سره نیکه کې او که دا سړی وي الله تعالی به نیک کړي یا د چا اولاد نه فرمانه دی او مور او پلار یې دا وظیفه وکړله نو مور او پلار د لاس داسې پورته کړي چې یا الله زما اولاد نیک عمله لوی کړي نیکان او صالحان یې راته لوی کړي یا د چا مور او پلار دی او هغوی د ژبې انتهایي تیز دي په نسو خبره باندې کنځل کوي په نسو خبره باندې ګورېږي بدرد وي د هغوی دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ چې یا الله زما مور او پلار نیکان کې یا الله زما مور او پلار په خولې باندې ښکلې ښکلې خبرې راولي داسې ښکلې الفاظ به استعمالوي د مور او پلار په باره کې نو انشاءالله دا عمل تاسو روزانه کوئ تر د یو هفتې پورې انشاءالله چې په یو هفته کې به الله جل شانه ستاسو چې د کوم مقصد دپاره کړی دی یعنی د چا خاوند بد اخلاقي بچي بد اخلاقي ښځې چې دی بد اخلاقي په د یو هفتې کې به الله جل شانه ټیک کړي انشاءالله خو په دې کې اخلاص شرط دی دا به چې د اخلاص سره وي لکه بعضې ملګري چې کله دا وظیفه کوي دا نه بلکې هر یو وظیفه چې کوي نو هغوی یې په شک کې کوي چې کومه وظیفه په شک کې وکړي نو بیا وایي زموږ د وظیفې کارونه نه په شک نه په کامل یقین په الله جل شانه باندې به کامل یقین ساتي او بیا دا وظیفه کوه ته بیا ووایه چې آیا دا وظیفه اثر کوي او که نه کوي انشاءالله چې په یو هفتې کې به ستاسو حاجت پوره شي یعنی هغه بد اخلاقه انسان به الله جل شانه نیک کړي او که یو هفتې کې ونه شو نو په دویمه هفتې باندې دوباره همدا وظیفه وکړه یعنی 2 هفتې برابر که او الله جل شانه به پر 2 هفتو کې انشاءالله هغه بد اخلاقه انسان به الله جل جلاله نیک کړي او بیا به کنځل هم نه کوي بد ردې خبرې هم نه کوي شکونه به هم نه کوي ستغ سپورې به هم نه کوي او وخل به هم نه کوي د هغې نه پس انشاءالله بیا هم که د ستاسو عقیده کمزورې وه او نه شولو نو بیا به داسې کوئ چې د تهجد په وخت کې به راپاڅئ او کله چې د تهجد لمونځ وکړئ د تهجد د لمانځه نه پس به تاسو یو سل یو پیرې سورة العصر ووایئ یو سل یو پیرې مخکې وروسته به ووایو کرته درود شریف ووایئ په آخر کې به ووایئ یا مجیبو یا مجیبو 2 کرته یا مجیبو یا مجیبو وی بیا به 11 کرته فرسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ولولئ او په دغه ټیم کې به بیا الله جل شانه ته لاس پورته کړي او الله نه به سوال وکړي نو دغه عمل به بیا تر د یو هفتې پورې وکړي انشاءالله یو هفتې کې به ستاسو حاجت پوره شي یعنی هغه بد اخلاق انسان به لازما رب العالمین به نیک کی الله جل شانه رحمت په جوش کې راشي او هغه به نیک عمله جوړ شي وخل ټکول به هم نه کوي ستغ سپورې به هم نه وي بدرد به هم نه وي پیغورونه به هم ورته نه ورکوي نو محترمو یو ډېره زبردست او ډېره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله نو یقینا دا وظیفه تاسو کولی شئ د دې وظیفې نه تاسو مکمل جایز پیدا غشتلی شئ